فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. او که تاسو دا کارو نه کړو یقیني ده چې هیڅ کله به و نشئ کړای نو ویریږئ له هغه اور نه چې د هغه خاص خاشاک به انسانان او کاڼي وي چې تیار کړی شوی دی د حق د منکرانو لپاره. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او ای پیغمبره کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان را وړ او ښه عملونه یې وکړل هغه ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې ویالې بهیږي. د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي. کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړل شي نو هغوی به وایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه. د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسیږي. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هو الله لدينا هیڅ کله شرم نکوي چې د میاشي یا لدينا هم د کوم زیات حقیر شي مثالونه راوړي. کوم خلک چې د حق خبرې منون کې دي هغوی د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د همغه رب لخوا راغلی دی. او څوک چې منون کې نه دي نو هغوی د دې مثالونو په اوریدلو دا وینا کوي چې داسې مثالونو سره د الله څه سره کار دی. په دې شان الله په همدې یو خبره ډیر خلک په گمراهۍ کې اخته کوي او ډیرو ته سم لاره ښیي او په گمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې د الله عهد د ټینګ تړون وروسته ماتوي الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي. په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تاسو څنګه له الله سره د کفر چلند غوړه کوي؟ په داسې حال کې چې تاسو به روح وي هغه تاسو ته ژوند کړ بیا همغه تاسو ساخلي بیا همغه دوهم ځل تاسو ژوند کوي بیا د همغه لوري تاسو ورګرځیدل دي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. فما غزات دی چې هغه ستاسو لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل بیا یې پورته خواته توجه وکړه او اسمانونه برابر کړل او هغه د هر شي علم لري. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
تسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. او بیا لکشان هغه وخت په زړه کړ چې کله ستا رب پرښتو ته ویلی و چې زه په ځمکه کې دی او خلیفہ پیدا کوونکی هغه ارزو کړای چې په ځمکه کې داسې یو څوک ټاکي چې د هغې نظم خراب کړي او ویني توی کړي ستاله حمد و ثنا سره تسبیح او ستال پارس سپېڅلې ستاینه خو همدا مونږ کوو. الله و فرمایل زه پر هغه څه پوهیږم چې تاسو پرې نه پوهیږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لهغه وروسته الله آدم ته د ټولو شیانو نومونه وښودل بیا هغه پرښتو ته وړاندې کړل وی ویل که ستاسو دا ګمان صحیح وي چې د کوم خلیفہ په ټاکنه کې به نظم وران شي نو د دې شیانو نومونه وښیي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وارزو کړل نیمګړتیا نه پاک خو یوازې ستا ذات دی مونږ خو صرف دومره علم لرو چې تا مونږ ته راکړی دی په حقیقت کې په هر څه پوهېدونکی او د هر څه علم لرونکی له تا پرته بل څوک نشته. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله آدم ته وویل دوی ته د دې شیانو نومونه وښیه کله چې هغه ته د هغو ټولو نومونه وښودل نو الله و فرمایل ما تاسو ته نو ویلي چې زه د اسمانونو او ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهیږم چې له تاسو نه پټ دي څه چې تاسو ښکارا کوي هغه هم ماته معلوم دي او څه چې تاسو پټوي پر هغه هم زه پوهیږم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. او کله چې موږ پرښتو ته امر وکړ چې د آدم په وړاندې سرونه ښکته کړي نو ټول سرونه ښکته کړل خو ابلیس انکار وکړ هغه د خپل لویي په غرور اخته او د نه منونکو له ډلې څخه شو. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. او بیا موږ آدم ته وویل چې ته او ستا ماینه دواړه په جنت کې اوسېږي او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خورئ خو دې ونې ته پام مور ګرځوئ که نه نو په تېري کوونکو کې به وشمېرل شئ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. په پای کې شیطان دوی دواړه هغې ونې ته په لمسولو زموږ د امر له مننې واړول او له هغه حالت نه یې ویستل چې هغوی پکې وو. موږ امر وکړ چې اوس تاسې ټول دې ځایه کوز شئ تاسې یو د بل دښمنان یې او ستاسې تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوګنه او هملته ژوند تېرول دي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نو آدم له خپل پروردګار څخه څو کلمې زده کړې او پروردګار د هغه توبه قبول کړه بشکه چې هغه لوی توبه قبلونکی او د رحمت څښتن دی. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مونږ ویل چې تاسو ټول دې ځای کوشي
بیا چې تاسو ته زما له خوا کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د دې هدایت پیروي وکړي نو پر هغه باندې به څه ویره او غم نه وي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او څوک چې د دل منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګيري هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي، هلته به هغوی همیشه اوسیږي.